فرشتي نورانی مخلوق دی د نور نه جوړې دي او د دوی کار صرف تابعداري د الله ده نافرمانی اړوکی نه لا یعصون الله ما امرهم نافرمانی نه کوي د الله د حکم چې کوم حکم ورته وشو بس هغه مني تابعدار راغلي او د تذکیر او تانیث نه پاکي مذکر مؤنث پکې نشته د بچو راوړلو انتظام پکې نشته انسانانو بچي کېږي د دې پیریانو بچي کېږي مذکر مؤنث پکې شته او فرشتې چې دي نو دې کې مذکر مؤنث دغه نظام نشته دی او د دې بچي لیکېږي او چې کوم وخت نه پیدا دي په عبادت کې مشغول دي او د فرشتو تعداد څومره دی نو بس یو الله پې پوهېږي چې فرشتو تعداد څومره دی شب معراج کې پیغمبر علیه السلام په اووم اسمان د فرشتو کعبه لیدلې ده ابراهیم علیه السلام هلته تشریف فرماو جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل وی د نور په دریاب کې فرشتې غسل وکړي د نور احرام واغوندي او بیا زره فرشتې راشي او د دې کعبې طواف کوي او د کوم وخت نه چې پیدا یم تر اوسه پورې وینمه چې دا یو ځل اویا زره فرشتې راغلې او طواف یې وکړه د قیامت د ورځې پورې د دوی بیا نمبر نه راځي بیا به نمبر را نشي نو بس دې نه شمار معلوم کړه چې بس خدای ته پته لګي چې د فرشتو تعداد څومره